او نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وای ان نبی الله داود علیه السلام یا الله یو نبی حضرت داود علیه السلام به هم کان یعمل بیدی دبم په خپل لاس باندې کار کاوه د په باره کې راځي کوم وخت چې دی خلیفه او بادشاه په بازار کې به ګرځي د ملا قاری رحمه الله دا قصه نقل کوي پوښتنه به یې کوله د خپل ځان په باره کې چې د داود بادشاهي څنګه ده خلافت څنګه ده د خلکو نه به یې پوښتنه کوله یو وخت کې خدای پاک یو انسان د ملکې په شکل ورته راولېږه په بازار کې هغه ته په مخه باندې ورغی هغه نه یې پوښتنه وکړه وایي داود څنګه ده خلافت څنګه ده هغه ورته وویل داود ډېر ښه سړی ده خو کاش چې یو کار نه وای پکې د ورته ویل کوم کار وایي کاش چې د بیت المال نه خوراک نه کولی د مسلمانانو د بیت المال نه شی نه اخیستی دا کار چې په ده کې نه وای دی ډېر پریشانه سو خدای ته په ژړا سو د الله نه سوال وکړه چې یا الله ما ته یو داسې پیشه یو داسې کار را زده که چې بیا د هغه په ذریعې سره زه خپل روزي په خپله ځان ته خپله تیاره کړم او د مسلمانانو د بیت المال نه یو روپۍ هم وانخلم بیا الله رب العزت د ده دپاره وسپنه ویله کړه چې وسپنه به یې راخیستله که وروسې لندهي داسې به وایي ده وسپنه اړوله را اړوله ویلي کېده به د ده په لاس کې والنا له الحديث قرآن کې هم د دې تذکره شته او زغرې به یې جوړولې ملا قاری رحمه الله وایي څوک وایي چې یوه زغره به یې په 4,000 درهمه باندې خرڅوله او څوک وایي چې په ټوله ورځ کې به یوه زغره جوړوله په 6,000 درهمه باندې به یې خرڅوله 4,000 درهم به یې خپله اخیستل او 2,000 درهم به یې په بنو اسرائیلو باندې صدقه کول خیرات کول به نو د ټولو نه بهترین کسب دا ده چې سړی په خپل لاس باندې کسب وکړي په خپل لاس باندې روزي وګټي او حلاله روزي او د حضرت ابو هريره صاحب حدیث ته نبی علیه السلام مبارک فرمایي ان الله طیب لا يقبل الا طیبا الله په خپلم ډېر پاک ده یعنی منزه عن العیوب والنقائص پاک ده د عیوب او د نقصاناتونه او لا يقبل الا طیبا الله نه قبلوي خو هغه شی قبلوي چې پاک وي ځکه الله په خپله پاک ده پاک عمل قبلوي پاک شی قبلوي بیا نبی علیه السلام مبارک فرمایي وان الله امر المؤمنین بما امر به المرسلین الله رب العزت مؤمنانو ته د هغه شي حکم کوي د کوم شي حکم چې مرسلانو انبیاو ته کړی و رسولانو ته کړی و فقال بیا نبی علیه السلام مبارک دا آیات تلاوت کړ یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا رسولانو ته چې الله خطاب کړی هغه دا ده چې ای پیغمبرانو خوراک کوئ پاک او عمل کوئ نیک وقال ورست بیا دام نبی علیہ السلام دا آیاتم تلاوت کړ یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ای مؤمنانو تاسو پاک شیان خوري هغه چې موږ تاسو ته درکړي او شکر وباسئ د الله رب العزت ثم ذكر الرجل بیا نبی علیہ السلام یو سړی ذکر کړ یو سړی په باره کې خبره وکړه داسې سړی یطیل السفر چې اوږد سفر یې کړی وي ښه ستړی وي د دې سفر نه مراد د حج سفر د حج ته تللی وي اوږد سفر یې کړی وي اشعث اغبر ویښتان یې ببر وي رنګ یې خړ پړ وي په ګرد او په غبار باندې ککړ وي یمد یدیه الی السماء په دغه وخت کې سفر هم کړی دومره پریشان هم د اسمان ته لاس پورته کوي او چغې وږي یا رب یا رب ای پروردګاره سوال کوي د الله نه سوال کوي خو بل طرف ته ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام بل طرف ته د خوراک حرامي د څښاک حرامي د لباس حرامي وغذي بالحرام او دې سره لوی سوی یم په حرامو باندې را لوی سوی نبی علیہ السلام مبارک فرمایي دغه کس مبارک چې محتاج ده ډېر اوږد سفر یې کړی په ډېر بد حالت باندې د خدای ته یې لاسونه پورته کړي او حالت یې داسې د خوراک حرام څښاک حرام لباس حرام تربیت په حرامو سوی نبی علیہ السلام مبارک څه فرمایي فانا یستجاب لذلک څنګه به د دعا قبول شي کلم نشي قبلېدی کیف یستجاب لذلک څنګه به قبول شي د کوم ځای نه به قبول شي په کار دا ده چې سړی خپل خوراک حلال کړي خپل لباس حلال کړي خپل څښاک حلال کړي تربیت په حلالو باندې وکړي بیا به هغه وخت کې د دعا قبلېږي کله چې دې خټې ته حرام لاړ شي بیا نو عبادت قبلېږي نو دعا قبلېږي د حلال کسب او د حلال روزي دومره اثرات دي
نبی علیه الصلاة والسلام مبارک هم د دغه کس په باره کې مولا قاضي صاحب لیکي وایي دغه کس چې د حج په سفر روان ده د ده په باره کې دا وایي او هغه کسان چې په داسې حالت باندې هم نه وي او بیا هم په حرامو کې اخته وي د هغو به څالي د هغو دعا به بیا چېرته قبوله شي. موږ تاسې نن شکایت کوو دعاوې هم نه قبلیږي، حالات بد دي، خو وجه دا ده چې موږ تاسې احتیاط نه کوو، تمیز نشته په مابین د حلال او د حرامو کې. که چېرته سړی ځان وساتي د حرامونه او د مشتبه شیانو نه نو بیا به د ده په عبادت کې هم خوند وي او بیا به د ده دعا هم قبلیږي، هر څه به برابر وي. دارنګه د حضرت ابو هریره صاحب حدیث ده، نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي ویأتي علی الناس زمان، داسې زمانه په خلکو باندې را روانه د قیامت ته نږدې داسې وخت به راسي لا یبالي المرء ما اخذ منه، انسان به بالکل پروا نه ساتي چې شی اخلي، بس صرف راجمع کولی دې ته به نه ګوري امن الحلال امن الحرام چې دا حلال ده که حرام ده، تمیز به نه کوي په مابین د حلال او د حرامو کې، صرف حرص به وي، راجمع کول به وي، تمام ورځ به کې اخته راجمع کوي به دا دی به ځینې ورځ وي چې زه حلال خورم او که حرام خورم. نبی علیه الصلاة والسلام ګورئ دا خبره ډېره مخکې کړې خو دا یقینا نن سبا صادقه ده. او دارنګه د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک حدیث ده د حضرت نعمان بن بشیر، دا هغه حدیث ده امام نووي رحمه الله فرمایي و یو څو داسې حدیثونه دي چې د اسلام مدار په هغو باندې د اسلام ولاړ په هغو ده، په هغو کې یو حدیث دا هم ده. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي الحلال بین والحرام بین، حلال مخکاره دي واضح دي، یا مثلا نص په هغو باندې راغلی یا داسې ویس یو اصل وي دغه اصل نه معلومیږي، لکه الله رب العزت فرمایي الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، الله رب العزت په ځمکه کې د تاسې د نفي لپاره شیان پیدا کړي، یعنی تاسې د دې نه نفع اخلئ او خورئ. والحرام بین او حرام ښکاره دي، یا خو تصریف هغه باندې نص راغلی لکه مرداره، خنزیر، وینه، دم مسفوح وغیره، یا د یو اصل او د قیدین لاندې مولا قاري صاحب وایي لکه نبی رسول الله وسلم فرمایي کل مسکر حرام، هر نشور شی چې انسان ته نشه ورکوي دا حرام ده، د یو اصل د دنیا لاندې ډېر جزئیات راځي. خو وبینهما مشتبهات، د دې حلال او د حرامو تر مابین ډېر داسې شیان دي چې مشتبه دي، د شریعت په یو اصول په رڼا کې جایز ښکارېږي، د بل اصل په رڼا کې ناجایز ښکارېږي. لا يعلمهن كثير من الناس، ډېر خلک په هغه باندې نه پوهېږي، ډېرو خلکو ته یې درک هم نه وي. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي بیا مخکې څه فرمایي فمن اتقى الشبهات، چا چې د شبهاتو نه ځان وساته، دغه مشتبه شیانو نه هم ځان وساته، استبرأ لدینه وعرضه، د خپل دین هم بچ که او خپل عزت هم بچ که، دواړه یې بچ که. ومن وقع فی الشبهات وقع فی الحرام، خو څوک چې په هغه شیانو کې چې مشتبه وي د اشتباه والا شیان وي په هغه کې واقع سو، نن خو په هغه شیانو کې واقع سو سبا به وقع فی الحرام، حرامو کې واقع کېږي، په حرامو کې به مبتلا کېږي. بیا نبی علیه الصلاة والسلام د یو مثال په طریقه باندې ما ورته دا راښیي، وایي کالراعي یرعى حول الحما، لکه یو شپونکی ده د ده سره رمه ده او یوه چراګا ده، داسې یو ځای ده محفوظ علاقه ده چې هلته د مال نه نایستل منع دي، دی د هغه نه شاوخوا مال سره یي یوشک ان یرتع فی، قریبه ده چې په هغه کې ورګټ دا مال هلته ورګټ شي، دا خو جرم ده. دارنګه بیا مخکې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي الا خبردار ای مسلمانانو ان لكل ملک حما، د هر یو بادشاه دپاره یو محفوظ علاقه ده، یوه چراګا ده. الا خبردار وان حما الله محارمه، د الله تعالی هغه محفوظ علاقه هغه د الله تعالی محارم دي. لکه څنګه د یو بادشاه هغه محفوظ علاقې ته ځان نه نایستل یا مال ورګډول دا جرم ده، دارنګه د الله محارمو ته هم ورننوتل دا جرم دي. نو څوک چې په مشتبه شیانو کې اخته وي قریبه ده چې په حرامو شیانو کې هم اخته وي. بیا مخکې فرمایي الا وان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، په دې د انسان په بدن کې د غوښې یوه ټوټه ده، کله چې دا سمه وي جوړه وي یا ټول بدن ورسره جوړي، و اذا فسدت فسد الجسد كله، خو که چېرته دا خرابه شي بیا ټول جسد ورسره خرابېږي. الا وهي القلب، هغه زړه ده، که زړه سم وي ټول اندامونه سمیږي، او که زړه خدای مکې خراب وي بیا ټولې کیسې خرابېږي. نو حلاله روزي ګټل